بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ تعالی ښکارا فتح درکړه د پاره د دې چې الله ستا وړاندې ورستو هر کوتاهی معاف کړي او پتا باندې خپل نعمت تمام کړي او تا ته نیغ لارو خي او تعالی زبردست امداد درکړي. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هم هغه دي چې د مؤمنانو په زړونو کې سکینت نازل کړو د پاره د دې چې هغه د خپل ایمان سره یو بل ایمان زیات کړي. د ځمکې او د اسمانونو ټول لخرې د الله په قدرت کې دي او هغه د هر سنا خبر دی او د حکمت خاوند دی. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هغه دا کار د دې لپاره کړی دی چې مؤمنان سړي او خزي د همیشه اوسېدو لپاره داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او چې داوی ګناهونه هغه ته معاف کړي. د الله پنځ دا لویه کامیابی ده. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. او چې هغه منافقانو سړو او خذلا او هغه مشرکانو سړو او خذلا سزا ورکړي چې هغه د الله په حق لا بدګماني ساتي. د بدای په چکر کې هغه په خپل راغلل په هغه د الله غضب راغی او الله په هغه لعنت وکړو او داوی د پاره دوزخ تیار کړو چې ډېر خراب ځای د اوسېدو دی. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. د ځمکې او د اسمانونو لخرې خاص د الله په قدرت کې دي او هغه زبردست دی او د حکمتونو خاوند دی. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بشکا اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د شهادت ورکون کی د زیری ورکون کی او د خبردارون کی په حیثیت لګلې د پاره د دې چې اے خلکو تاسو په الله او داغو پر رسول ایمان راوړی او داغو ملګرتیا وکړی او داغو تعظیم او عزت وکړی او سحر ماخام داغو تسبیح بیان کړی. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بشکا
اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خلکو چې ستا سره لوز کولو هغوی په اصل کې د الله سره لوز کولو دا هغوی په لاس باندې د الله لاس وو اوس چې څوک دا لوز مات کړي نو داغو د بیلوزۍ سزا به داغو په خپل ذات باندې وي او چا چې هغه لوز پوره کړو کم چې هغه د الله سره کړي دي نو ډېر ضرب الله هغه له لوی اجر ورکړي سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا اے نبی صلی الله علیه وسلم د باندې په عربیانو کې چې کم خلک رستو پاتې کړي شوی وو اوس با هغوی ضرور تعالی راضي او وای با چې مونږ خپل مالونو او بال بچ مشغول ساتلی وو تو زمونږ د پاره د بخنی دعا وغواړه دا خلک په خپل جبو هغه خبرې کوي چې د دوی په ځلونو کې نوي دوی ته وایا خچ دا خبره ده نو څوک دی چې تاسو په معاملې کې د الله د فیصله د بندولو سلګ اختیار هم ولري کو الله تاسو ته څه نقصان یا نفع در رسول اوغاړي تاسو د عملونو نه خاص الله خبر دی بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا لیکن اصل خبره هغه نه ده کوم چې تاسو وایي بلکې تاسو دا خیال وکړو چې رسول او مؤمنان با خپل کور والو ته هرگز واپس را نشي او دا خیال تاسو زړونو ته ډیر خو لګیدو او تاسو ډیر خراب ګمانونه وکړل او تاسو پزړ کې ډیر خراب خلک یې ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا کم خلک چې په الله او داغو پر رسول باندې ایمان نه لري نو د دغه کافرانو د پاره مونږ دا غرغندو وو تیار ساتلې دي ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما د اسمانونو او د ځمکې بادشاہي خاص الله لره ده دا خپل خوخدا چې څوک معاف کوي او چاله سزا ورکوي او هغه بخونکې مهربان دی سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا سوخت چې تاسو د غنیمت د مال حاصلولو د پاره روان شئ نو دا ورستو پاتې کېدونکو خلک با تاسو ته ضرور وایي چې مونږ هم پرېږدا چې در سره لاړ شو دوی غواړي چې د الله فرمان بدل کړي دوی ته صفا وایا چې تاسو زمونږ سره هرگز تللی نشئ الله مخکې دا فرمایلی دي دوی بوایي چې نه بلکې تاسو زمونږ سره حسد کوئ حالکه خبره د حسد نه ده بلکې دا خلک په صحیح خبره ډېر کم پوهیږي قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا
وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اے نبی صلی الله علیه وسلم د رستو پاتې کېدونکو باندېسیانو عربیانو ته وایا چې ډېر ضرب تاسو د داسې خلکو سره د جنگ کولو د پاره راو بلل شي چې هغوی ډېر زورور دي. تاسو به داغوی سره جنگ کوئ یا به هغوی سلامي شي. په هغه وخت کې کچری تاسو د جهاد حکم ومنلو نو الله با تاسو له خاجر درکړي او که تاسو بیا لکه د مخکینی پشان مخواړو نو الله به تاسو ته دردناک سزا درکړي. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. کچریړون ګډ او مریض جهاد لار نشي نو هیڅ باک نشتا. څوک چې د الله او داغه د رسول حکمونه مني الله با هغه داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او څوک چې مخواړوي هغه لبا دردناک عذاب ورکوي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الله د مؤمنانو نه خوشاله شو سو وخت چې هغوی د ونی دلاندې ستا سره لوس کولو دا غوی د زړونو حال هغه ته معلوم وو نو ځکه په هغوی باندې اطمینان نازل کړو. هغوی لای په انعام کې نزدې فتح ورکړه او ډېر مال غنیمت ورکړو چې هغوی به ډېر زر حاصل کړي. الله زبردست او حکیم دی. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الله ستاسو سره د ډیر مال غنیمت وعده کوي چې هغه تاسو واخلئ. فوري طور خو هغه دا فتح تاسو ته نصیب کړه او تاسو خلافي د خلکو لاسونه د اوچته دون منع کړل د پاره د دې چې دا د مؤمنانو د پاره یو نه جوړ شي او الله تاسو ته د نیغي لارې هدایت وکړي. د دین علاوه هغه تاسو سره د نور غنیمتونو هم وعده کوي چې لا تر اوسه پوری پر تاسو قادر شوی نه او الله هغه په ګیره کې اغستلی دی. الله په هر څه قادر دی. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دا کافران خلق کو په دغه وخت کې ستاسو سره جنگي دلی وي نو یقینا چې په شابه تختې دلی وي او هیڅوک مرستيال او مددگار به نه مونډلې. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. دا د الله دستور دی چې د پخوا راسي چلیږي او تبا د الله په دستور کې هیڅ تبدیلی بیان مومي. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
هم هغه دي چې د مکې په میدان کې داوی لاسونه ستاسونه او ستاسو لاسونه داوی نه منع کړل، حالانکه هغه تاسو لا په هغه باندې غلبه درکړی و او چې تاسو کول هغه الله لیدل. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. دا خو هم هغه خلک دي چې کفر یې وکړو او تاسو یې د مسجد حرام نه منع کړی او د قربانای او خاني د قربانای زیت ته رسیدونه منع کړل. کچری په مکه کې داسې مؤمنان سړي او مؤمنان خزي موجود نه وي چې هغه تاسو نه پیژنئ او دا خطر نه وي چې تاسو به پناپوهي کې هغه د خپل اندي او چقوي او داغه په وجبه په تاسو باندې الزام راشي. نو جنگ به نوې بند کړی شوی، جنگ په دی وجه بند کړی شو چې الله په خپل رحمت کې څوک داخله ولغواړي چې هغه داخل کړي. کو هغه مؤمنان جدا شوي وي نو په مکه کې چې څوک کافرانو هغه له بمونګه ضرور سخت سزا ورکړي وي. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. دا وجدا چې کله د کافرانو په خپل زړونو کې د جاهلیت ننګ را ټینګ کړو نو الله تعالی په خپل رسول صلی الله علیه وسلم باندې او په مؤمنانو باندې اطمینان نازل کړو او مؤمنان د تقوی د خبري پابند اوساتل، ځکه چې هم هغه د هغه زیات حقدار وو او د هغه اهل وو. الله د هر څه علم لري. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. واقعي چې الله خپل رسول ته رښتیا خوب خودلې وو چې ټیک ټیک د حق مطابق وو. تاسو به ان شاء الله مسجد حرام ته خامخا په امن سره ورننوځئ، خپل سرونه بخروي او خپل ویختو به پرې کوي او په تاسو به هیڅ یره نوي. الله ته هغه خبره معلومه وا کوم چې تاسو ته معلومه نه وا، نو د هغه خوب د پوره کېدو نه مخکې هغه د نږدې فتح تاسو له درکړه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هغه هم الله دې چې خپل رسولي د هدایت او د حق دین سره را لېږلې دي د پاره د دې چې هغه په ټولو دینونو باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې د الله گواهی کافی ده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او کم خلق چې داغ سره ملګری دي هغوی په کافرانو باندې سخت دي او په خپل منځ کې رحم کوونکي دي ته چې څو وخت ګوره نو هغوی با په رکوع او سجدو کې او د الله د فضل او د رضا په تلاش کې مشغوله بیا مومه د سجدو اثرات داوی په مخونو باندې موجود دي چې داغه په وجه هغه ښکارا پیژندې شي دا د داوی صفت په تورات کې او په انجیل کې داوی مثال داسې بیان کړي شوی دی لکه چې یو فصل دی چې اولی تیغ زرغون کړو بیا یې هغه مضبوط کړو بیا هغه راوټو کېدو بیا په خپل تنو درېدو هغه کروندګر خوشالوي د پاره د دې چې کافران داوی په ترقې باندې اوسوځي د دې ډلې د خلکو سره چې ایمان راوړې دي او نیک عملونه کړې دي الله د بخانه او د لوی اجر وعده کړی دی